سمرا در پتر یہ سمرا ستاڑیے ژوند زد پیژنم نیمګړیے ژوند زد پیژنم نیمګړیے. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو داسې یوه کورنۍ درته ښایمه که د تیږې په شان زړه هم ولرئ زړه به دې درد وکړي، که د تیږې په شان زړه هم ولرئ په خپل حال به شکر وباسئ. لیدونکو دا کورنۍ موږ سره همدلته ده. د دې کورنۍ سرپرست درته ښایم دی سرپرست ده. تاسې د دوی خپې وګورئ. هم لکه ما غوندې غمجان دا یې ماشوم ده، دا وګورئ، دا هم لاسونه یې دغسې دي، فلج ده. دا تقریبا د 4 کالو ده. ته هم لکه ما غوندې غمجان ښکارې. دغه یې بچیان دي او د دوی رژمات هم تاسو وګورئ. دا د دوی رژمات ده. دا رژمات تاسې خپل ده، دا تاسو خپل پخه کړي دي؟ نه، خپل هم پخه کړي دي. دغه د رژمات دپاره هېڅ خپل شی نه دی پوخ کړی. که څه هم ځوان دی، ځوان باندې چې الله راوستله، مریض یې کړو، فلج یې کړو، روغ صحت یې ترې واخیستلو. یو امتحان دی موږ تاسې باندې. تر اوسه پورې پروژه کې تاسو شربات شکلی دی؟ نه، ویلې اقتصاد نشته، ضعیف ده. دا یې په دې حالت باندې، دغه ماشوم یې په دې حالت باندې چې دې باندې داسې یوه حمله راځي چې هېڅ نه قرارېږي، داسې یوه حمله پرې راځي چې هېڅ نه قرارېږي. دغه دی په ژړا قربان وږی دی ماشوم، وږی دی. اوس به دې نوړمه تر یو ځای پورې، اوس به دې نوړمه تر یو ځای پورې، اوس به دې نوړمه تر یو ځای پورې. څه وکړمه اوس خو خدای راکړی یې ژوند. دا نن د بل چا پخوړو ترور تاسو ته یې راولګالو؟ تاسو کور کې چې دې پخه کړي؟ نه، ویلې واس مې نشته. واس مې نشته. ویلې مو واس نشته، ویلې مزدورۍ نه کوي، ویلې خورۍ نه کوي. پلار مې سوز کوي بسوزي. زور داسې ووځي. پلار مې سنشي وسیله تعالی. ویلې شال دا د غړو کارت کې پروت وي. د غر کاټ کې پروت وي. کله مو شربات چې کړی دی، خوږې اوبه مو چې کړي دي په ژموتې کې، سپینې اوبه. ویلې واس یې نه لرو. واس یې نه لرئ؟ داسې فکر د کوم چې داسې حالات به در نرسي تونه؟ نه، اوس چې داسې حالات رغلی دی، څوک کومه همکاري کوي درسره؟ څوک د غږ وري؟ اوسه پورې خو مې هېچا غږ نه ده اورېدلی، چا کومک هم نه سره کړی. هېڅ هم نه دی کړی. نه، کور د خپل دی؟ کور یې کرایه ده. څومره کرایه ورکوي؟ 4,500 ورکوم، دا په 2 تقسیم ده. په 2 تقسیم. یوه کول کرایه په مو ویلوړه. او یوه کول کرایه څومره کرایه ده نه پوهېدو؟ په مونې چې دو داسې 14مه میاشت و، 14مه میاشت 13,500 روپۍ په مو سر وتلي. 13,500 د نه پوهې دي. دا به اوس کومه نه کوي؟ دا پرونه سړی تر غوله ووایي چې مو ته پیسو دراک وکړه، پیسې ته پیدو ورته ودرېږي چې کومه نه فایده وکړم. ورته ومې چې مو ته یا یې واخلو که انتظار راته وکړه، بیا مو ته تاسې بنسټ چې همارې پې کړلو چې دغه تاسې نه یوه ویډیو وکړي، کومک به درسره وشي. څو ورځې کېږي دغه چې ته موږ ته زنګونه وایي؟ زنګونه خو ډېر وخت ووتلو، د رژې نه بې لاس ورځې مخته زه به تاسې زنګ وایم، تر اوسه پورې نن ورځې او ډېره بښنه مو غواړو چې رښتیا هم چې د خلکو غوښتنې ډېرې دي، د خلکو غوښتنې ډېرې دي، خو موږ رسیدګي نه شو کړلی هر چا ته. که نه زه پوهېږم چې د هر چا حالت خراب دی. یو تو حالات چې زه قسمه خپله فلج یې ماشوم دی، فلج دی، کور کې درک نشته، دا هم بل چا ته تر لېږلي دي. د دې نه سخته ورځ په بل ځواني نرسي. بالکل دا د بېوسۍ اخري حد دی چې ته دغه یې ټول ژوند داسې پروت لکه سره کنده چې پروت یې د مې وام کول د رقم پروت یم پړم لاټ نشي وخته لاټ نشم وخته کاروبار نه لرم. لیدونکو په روغ صحت باندې شکر وباسئ.
باور وکړه دا هر څه ختمېدونکي دي، که روغ صحت ده، که پیسې دي، که دولت دی، دا هر څه ختمېدونکي دي. چې دا ورور مې روغ جوړ تیار زما او تا غوندې ګرځېدو، نن چې خدای پرې راوستله پلج یې کړو، دواړه خپې ترې واخیستې، هر څه ترې واخیستل، هغه د خپې شته خو کار نه کوي. څه احساس کوي په زړه کې د ګیلې چا نه ډېرې ګیلې درسي؟ ګیلې والا بس ډېرې ګیلې دي، خو ژوند ده باید مبارزه ورسره وکړه. مبارزه دې وکړله او وکړه نوره مبارزه کې. بس الله د توفیق وکړي. امین. څومره فامیلي په دا کور کې تاسې ژوند کې؟ 8 نفره مو ده. 8 نفره. 4 نفره مې وندیار دو کونډه دو. وندیار دم کونډه؟ کونډه ده. تم شال بالکل خپې د کور نه کې دا ژوند سره کوم ته مخ ته شي؟ دغه څوک نشته؟ هېڅوک نشته. ژوند شو ته روان ده په مخ نه. اخر به څه کېږي؟ اخر به څه کېږي؟ اخر دا ده په څټ روان ده. اوس مقصد ډېر په ټټلیار کې څه غواړي هغه خلکو نه چې همدا مهال توکه سي؟ خلکو نه دا غواړم چې باید دا رقم خلکو سره موږ سره ګماک وشي. حق مو دی، باید حق ډېر کړو، باید حق ډېر کړو. تاسې حق دی. قدرمن لیدونکو، د هغه مستحق خلک دي چې بغیر د الله نه بل هېڅوک هم نه لري. یوه خبره به صفا وکړمه، د موږ په پښتنه ټولنه کې که سړي ونه لري څوک د قدر والا کوي، که پیسې ونه لري څوک د عزت نه کوي. نن یې صفا درته وایم چې کله په ټیټه لیار کې وي، کوم څه کاروبار نه لري، څوک کاز والا کار سره وکړي. دا یو تریخ حقیقت چې زه نن وایم. دا ورور مې حقیقت وایي، دا چې په دواړو خپو باندې شل دی، معیوبه دی، دا چې پیسې نه لري، د سره هېڅوک هم همکاري نه کوي. خو موږ تاسې به همکاري ورسره کوو، دا په موږ باندې حق لري، باید همکاري ورسره وکړو دوی سره. د کوچني ماشومان دي، د خپله معیوبه وندیارې کونډه په یو کرایي کور کې اوسېږي، د یو کال کرایه پرې پاتې، باید ورسره همکاري وکړو. قدرمن لیدونکو، خزانه همدغه دی وشو. نو روژه ماته کړئ، مهرباني تاسې خپله روژه ماته کړئ، مهرباني اوبه وچښه. خلک به رقم شربتونه خوري، خو زما ورور سپینې اوبه چښي. خلکو ته به رقم خوراکونه ایښي، خو زما ورور پردیو ماښام ډوډۍ ته په تمه وي چې راوړي دا روژه پرې ماته کړي. دا د ماښام ډوډۍ ده، پردی ډوډۍ ده که خپله لیدله لیدونکو ځانونه وشوه. دعا به کوو چې خدای پاک زموږ په وطن باندې یو غیبي رحم وکړي. الله دې په دا ملت باندې ورحمېږي تر څو پورې موږ دغه ویډیوګانې جوړوو. باور وکړئ لیدونکو، د روژې مبارکه میاشت او دغه د اذان وشولو، روژه ماتی به اوس کوو، دغه روژه به ماتوو. چې موږ مجبور شوي نه یو، موږ هېڅ ویډیو نه ده کړې. هو دغه غږ څنګه موږ پورته نه کړو، څنګه تر تاسو ونه رسوو؟ ته راته ووایه چې دا خپله فلج معیوب بچی فلج وندیار یې ورته کونډه په کور کې ناسته دي، کور کرایي دي، خرڅ خوراک دی، بل بش دی، دا به څه کوي؟ یوازینی ادرس چې دوی ته ورپاتې، دغه زموږ د بنسټونو ادرس ورپاتې، یوازینی دوی چیغې فریادونه تر موږ رارسېږي. موږ مجبور شو دوی ته راشو، د دوی سره د دوی غږ تر تاسو دروزو، تاسې مو دردوو، موږ هم ودردېږو. دا اوس موږ هم چې د دوی درد نه وای، چې د دوی مشکل نه وای، خو موږ به په خپل کور کې ارامه ناست وای، خپلو بچیانو خپلې کورنۍ تر څنګ به موږ ارام روژه ماتی کړی وای، روژه به مو ماته کړې وای، هر څه به راته رسېدلی، خو مجبوره یو. نن څو ځایه موږ لاړو، موږ ویډیوګانې وکړلې، هغوی سره همکاري وکړلې. ناوخته چې راغلو بازار ته، د دغو چیغې او فریادونو اړ کړو چې دوی ته راورسېږو، د دوی سره د دوی حل تاسو سره شریک کړو. روژه هم دغه ماته کړو. دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل زم دوی سره ډېره همکاري وکړو. لیدونکو، یوه ډېره مبارکه میاشت ده. که هر څوک د کورنۍ سره همکاري وکړي او په دغه روژه ماتې باندې باور وکړه ډوډۍ مې نه تېرېږي، هېڅ مې زړه ته نه کېږي. روژه مبارکه ده، زړه ته مې باور وکړه ډوډۍ زما زړه ته نه کېږي چې د دوی حالات زه ګورم. یو مسلمان په بل مسلمان باندې باید رحم وکړي، ودردېږي. لیدونکو، مبارکه میاشت د روژې، راځئ چې خپل بېوزلو هېوادوالو ته لاس ورکړو. دا یو ډېر یو الله ته د الله بندګان ډېر نږدې په داسې وخت کې چې کله روژه ماتېږي او دعاوې درته وکړي، که یو دعا قبوله شي، تا دې لپاره ډېره غټه خبره ده، زموږ تاسو ټولو دپاره. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځم دوی سره موږ ډېره همکاري وکړو. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. لپې لپې اوښکې مې در زار کړلې، لپې لپې اوښکې مې در زار کړلې، لپې لپې اوښکې مې در زار کړلې.
بلا ومړی ژوند زدی